دا چې په چراګا ولسوالۍ کې د 40 ټیمونو ترمنځ ټورنمنټ جوړ شوی و په هغې کې د خراسان پوهنتون لوبډله وکولی شي فاینل ته لاره پیدا کړي او فاینل ګټونکي شي. ډېر خوشحاله یم د خپلو لوبغاړو څخه چې په دغسې ټورنمنټ کې ښې لوبې وکړلې او ښې لاسته راوړنې ماشاءالله حکومت خو ډېر ښه دی د امنیت په برخه کې هم ښه دی امنیت هم ښه دی او د بال او جال زمینه هم ښه برابره کړې ده او انشاءالله نور هم ترې هیله لرو تر څو په راتلونکي کې د آینده کې د نویو لوبغاړو لپاره ښه زمینه برابره کړي او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په چراګام ولسوالي یوه سرسبزه او د مرکز څخه لرې ولسوالي ده او په دې ولسوالۍ کې پخوا داسې و چې هېڅوک دې ولسوالۍ ته حتی نوم یې اورېدلی و خو راتلی نه شو دې ولسوالۍ ته هغه ډېر وجوهات یې لرودل نو اوس چې امن راغلی د اسلامي امارت په راتګ سره امن راغلی دی نو تاسو ولیدل چې د مختلفو ولسوالیو څخه څه چې د مختلفو ولایتو څخه دلته سیلانیان راځي مختلفې برنامې دلته په لاره باندې اچول کېږي د هغه مختلفو برنامو څخه یوه هم د والیبال برنامه ده چې د په چراګام د ورزش د امریت لخوا څخه چې خلیل انځور یې مشري کوي د هغو د خوا نه په لاره باندې اچول شوي او یو ډېر خوږ نوم هم ورکول شوی دی د هیواد امن دی نو خدای دې وکړي چې دغه امن زموږ تلپاتې واوسیږي او بیا دپاره موږ د جنګونو شاهدان نه یو. زموږ غوښتنه په ټوله کې د حکومت څخه دا ده چې د ځوانانو دپاره په مختلفو برنامې په لاره باندې واچوي او د ورزش په برخه کې د تعلیم په برخه کې دغسې پروګرامونه مخې ته چې راځي د ځوانانو دپاره کار وشي د ولسونو دپاره کار وشي او یوه خاص غوښتنه چې لرمه هغه تاسو به هم راغلي یئ چې د لاندې صبر په ساحه کې پوخ سړک ختمیږي او خام سړک شروع کېږي چې تر تورې بوړې پورې دغه سړک بیا خام دی نو دغه مشکلات دي چې نشي کولی ډېر خلک چې دلته د دغې سړک په وجه باندې دلته راشي او زړه ښه کړي که اسلامي امارت موږ ته دغه سړک په اساسي ډول باندې جوړ کړي نو لرې نه ده چې په راتلونکي وخت کې په چراګام کې ډېرې نورې برنامې هم پیدا شي او د په چراګام که درته ووایم چې یوه داسې منطقه یوه نمونه به د ننګرهار وګرځي. په دغه سیالیو کې موږ سره 40 لوبډلو ګډون کړی او چې د میدان وردګو رهبر زلمیو لوبډله وه لغمانو کونړو او د ننګرهار لوبډلې وې چې خوشبختانه نن پیانل سیالۍ ده او پیانل سیالۍ ته تاسې ګورئ په ډېر زیات تعداد سره مینوال راغلي دي او پیانل هم بیا د خراسان او چپرهار ترمنځ باندې روان دی چې واقعي ډول باندې که ختیځ کې وایو ډېر په خپل هغه دغه کې ترکیب کې سره ډېرې ښې برابرې لوبډلې دي او زیات شمېر مینوال لري.
د دې نه موخه د سیالیو هغه عنوان هم دا دی چې هیواد مو امن دی یعنی موږ دغه ولسونه دلته امن غواړو او یوازې هدف مو دا دی چې موږ باید نور امن کې پاتې شو او موږ 40-50 کاله یوازې جنګ او جګړې دي باید موږ نور امن کې پاتې شو زموږ د ولسونه هغه امن کې خوشاله دي او موږ ټول عمر امن غوښتي دي امن غوښتونکي خلک یو نوم لري توره بوره نو دغه سیمې ته د پچیراګام ولسوالۍ ته په ډېر شمېر تعداد کې خلک راځي سیلانیان راځي دلته د بېلابېلو ولایتونو نه یوازې دا چې د ننګرهار ولایت بلکې د بېلابېلو ولایتونو مرکز کابل اخوا نور ولایتونو سیلانیان هم راځي دلته او زموږ د دې ولسوالۍ د هارون بابا کنډه او تورې بورې میله وي د ساحو ته ځي او هغلته خپل تفریح کوي او چکر کوي او دغه منظرونه خوند اخلي